کستاسو عمر د 40 کالو نه بره طرف ته روان وي، کاغه ستاسو امی جان وي یا ستاسو ابو جان وي، نو درې داسې د طاقت څیزونه زه تاسو ته ښیم چې دا روزانه هغوی ته خوړل به انتها زیات ضروري دي. او ځکه ضروري دي که چیرې د هغوی وجود ته دا څیزونه نه میلاویږي نو په دې دوران کې هر یو اندام د هغوی بوډاوالي طرف ته روان وي، او د دې سره د هغوی چې کوم هډوکي دي دا کمزورتیا طرف ته روان وي، او د جوړونو چې کوم دردونه او بیماری دي هغوی ته را روان وي، او د دې سره د هغوی چې کوم برین او مازغه دي ورځ په ورځ کمزوري کیږي، او د هغوی چې کومه حافظه ده دا هم ورځ په ورځ کمزوري کیږي، او د هغوی په وجود کې انرژي لیول به انتها زیات کمیږي، او د دې سره هغوی ته خطرناک قسم کمې بیماری چې دي کم ته چې شوګر ویلی شي، بلډ پریشر ویلی شي، د زړه بیماری ویلی شي، او موټاپا ویلی شي، نو دا بیماری کم ته چې کرونیک ډیزیز ویلی شي، نو د دې راتلو خطر هم ورته کیدی شي. نو پاغي کې د ټولو نه اول ورته وټامین ډي ویلی شي، یعنی دا یو داسې طاقت دی چې دا طاقت د انسان په وجود کې وي او انسان ته ملاویږي. نو کم طاقت چې هډوکي ته ضروري دی، کم ته چې کیلشیم ویلی شي، نو دا طاقت بیا د انسان په وجود کې په صحیح طریقه باندې هډوکي ته رسیږي، او کچري دا وټامین ډي د انسان په وجود کې په صحیح طریقه باندې نه وي نو دا کیلشیم د انسان هډوکي ته بیا په صحیح طریقه باندې نه رسیږي، چې د هغې د د انسان چې کوم هډوکي دي هغه کمزوري راتلی شي، یا د جوړونو چې کومې مسلې او کومې بیماری دي دا ورته په اسانتیا باندې بیا لګیدی شي. او د دې سره که چیرې دا وټامین ډي انسان استعمالوي او خوري نو د دې سره د هغه په وجود کې هغه طاقت کم چې د انسان په وجود کې د بهر بیمارو سره جګړې کوي، کمې چې موسمي بیماری وي نو هغه طاقت هم مضبوطوي، کم ته چې امیونټي ویل شي. نو د دې وټامین ډي ټیبلیټ هم میلاویږي، او که چیرې تاسو وایئ چې موږ ته د قدرتي میلاو شي نو تاسو د نیمې ګنټې نه 19 تر ګنټه پورې سحر او مازدیګر ټایم کې کم چې دا میر وي دې ته تاسو خپل وجود ورکوي، نو د دې نه به تاسو ته قدرتي وټامین ډي میلاویږي چې دا فایده به بیا تاسو ته قدرتي میلاویږي. او دویم خوراک ته وټامین بي 12 ویل شي چې د دې سره تاسو چې کم برین یعنی مازغه دي دا ور سره قوي کیږي، او تاسو چې کومه حافظه ده دا اکثر په بوډاوالي کې کمزورتیا طرف ته روانوي، نو دا ور سره هم کاوي کیږي، او د دې سره تاسو په وجود کې کومه انرژي چې دا ور سره هم ورځ په ورځ زیاتیږي، او تاسو انرژي د پاره تاسو په وجود کې د طاقت لپاره دا وټامین بي 12 به انتها زیات ضروری دي. نو دا وټامین بي 12 تاسو ته د ماهي د خوړلو نه هم ملاوي دي شي، او تاسو ته د غوښې د خوړلو نه هم ملاوي دي شي، یا کم چې ډرای پروډکټ ورته ویل شي یعنی خشکه میوه ده، یا کم لسی دي یا دهی دي، نو دا غې نه هم تاسو ته ملاوي دي شي. او که تاسو وایئ چې نه مونږ دی یو داسې څیز نه دا والو چې هغه اسان هم وي او روزانه چې مونږ خورو نو مونږ ته دی څه نقصان هم نه راکوي، نو په بازار کې نیروبایان ټیبلیټ په نوم باندې ټیبلیټ میلاویږي چې تقریبا 1.5 سال پورې به تاسو ته هغه ټیبلیټ میلاو شي. نو دا که چیرې تاسو روزانه خورئ نو تاسو ته دا وټامین بي 12 د هغې نه هم میلاویدی شي، او د هغه نقصان هم دومره نشته دی. او دریم نمبر چې کم دی هغه ته وټامین سي ویلی شي چې دا ستاسو په وجود کې یو پاورفول انټي اکسیډنټ دی. مطلب دا دی چې تاسو په وجود کې کم اندامونه زر بوډاوالي طرف ته روان وي د اکسیډیټیو سټریس ته وجې، نو هغه اندامونه زر بوډاوالي طرف ته نه پرېږدي. او د دې سره که چیرې انسان ته کمې کرونیک ډیزیز دي یعنی زړې بیماری دي، کم ته چې شوګر ویلی شي، بلډ پریشر ورته ویلی شي، د زړه بیماری ورته ویلی شي، موټاپا ورته ویلی شي، نو د دې بیمارو نه بچ کېدو په باره کې هم دا وټامین سي کوشش کوي. او د دې سره تاسو چې کومه سرمنده دا هم بهتروالی طرف ته ورسره درومي. او د دې سره که چیرې تاسو په هر موسم کې زر بیماریږي نو د هغې نه دا پته لګیږي چې ستاسو دننه کومه امیونټي دا کم طاقت دی چې د بهر بیمارو سره ستاسو په وجود کې دننه جګړه کوي، نو هغه طاقت ستاسو کمزوري وي، نو دا طاقت هم دا وټامین سي زیاتوي چې دا هم ستاسو د پاره د فایدې خبره ده. نو دا وټامین سي تاسو ته د نمکین خوراک نه ملاویږي چې څومره هم نمکین یعنی ترش خوراک وي لکه فروټ شو، اندغه شان شنه سبزي شو، د هغې نه هم تاسو ته ملاویدی شي. نو که چیرې اوس تاسو وایئ چې دا درې واړه څیزونه دي موږ ته د داسې څیز نه میلاو شي چې هغه څیز موږ روزانه خورو او موږ ته د څه نقصان نه راکوي، او دا درې واړه څیزونه دي زموږ وجود ته میلاویږي، او دا کمې فایدې چې ما بیان کړي دا ټولې فایدې دي هم موږ ته میلاویږي. نو د هغې دپاره بهترین خوراک داسې دی چې موسمي کومه میوه راځي تاسو هغه خورئ، او شنه
سبزي چې کومه موسمي راځي هغه تاسو ورسره خامخا خورئ او د دې سره خشکه میوه چې کومه ده هغه ورسره هم تاسو روزانه خورئ نو دا طاقت به تاسو ته میلاویږي او ستاسو کوم وجود چې دی دا به ورځ په ورځ ترقي کوي او د 40 کالو نه چې د چا عمر په زیاتېدو باندې وي نو دا طاقت ورته ضروري دی چې دا روزانه خوري نو دغه شان ستاسو د صحت په اړه میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ او که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي نو د خپلو ملګرو سره دې دپاره شیر کړئ چې هغوی هم د دې علم نه خبر شي